د لوی او بخښونکي خدای په نامه جرمني ژبې ته د پښتو آثارو نومیالۍ ژباړونکې انګرید فان هایزله یادغونډې ته ټولو ګډونوالو ته او ویناوالو ته د زړه له کومې د آلمان له بون ښار څخه ښه راغلاست وایم. دلته د موږ نننۍ غونډه هم حضوري ده او هم آنلاین ده. دلته په آلمان کې او هم په افغانستان او پښتونخوا کې زموږ سره ګډون کوونکي شته دي. لکه څرنګه چې تاسو ته پروګرام درلیږل شوی دی، په همغه پروګرام او اجنډا به موږ د خیره سره پر مخ ځو. لومړی وینا زما خپله ده چې تاسو ته به زما د ګډ کار د انګرید سره یو راپور درکم. د ما خپله وینا یا پریزنټیشن په دغه برخو باندې ما ویشلې ده. لومړی د دې ژوند درس او کار په هکله به وغږیږم، بیا هغه لومړی کتاب او هغه لومړی لیدنه او تماس د ما او انګرید چې وشو، د هغې نه وروسته موږ د 14 کلونو راهیسې مشترک کار کړی دی، روابط هم درلودل. دو په هکله به زه تاسو سره وغږیږم او په بیلابیلو برخو کې د ځینو د کتابونو په هکله به زه وغږیږم. خو د کتابونو په هکله بیا موږ درې خاصې ویناوې لرو چې جزئیات به بیا نور ویناوال ستاسو سره شریکي او د دې د ژوند یو څه شخصي خاطرې او مړینه یې. میرمن انګرید فان هایزله په برلین کې زیږېدلې ده او په برلین کې وفات هم شوله. دی په آلماني ژبه، پیداګوژي او دین پوهنه کې لوړې زده کړې کړې وې د ګوتینګن، توبینګن او هامبورګ په پوهنتونونو کې. 10 کاله د یو ښوونکي په توګه په ښوونځیو کې کار کړی دی. د تحصیلاتو نه وروسته نور ډیر ترینینګونه او زده کړې کړي دي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې. په امریکا کې به دا تله، هلته چې په د خبرو اترو له لارې درملنه، د ګروپونو سمبالښت او څه رقم خلکو ته مشوره ورکول کېدای شي، د دو په هکله نور هم لوړې زده کړې کړي دي. کله چې دغه 10 کلونه وروسته من حیث د ښوونکي وظیفه خلاصه شوله، بیا یې زیاتره وخت کې سفرونه یې کول، لیکوالي یې کوله او ژباړې یې کولې. د لیکوالۍ په هکله د څو کتابونه نشر کړي دي چې دا لومړی کتاب یې لاست ان ګوا دی. دا کلونو د ځینو دوستانو سره هند ته تللي د ګوا په سیمه کې او هلته د خپل ژوند په هکله غږېدلي دي. د همغسې د خپل زوی په هکله یا د خپلې مور او کورنۍ په هکله او هم یې د خپل د ژوند بیلابیل پیلونه یې د ژوند 10 پیلونو تر نامه لیکلي دي. د لیکوالۍ ترڅنګ خصوصا په دې وروستیو 20 کلونو کې 25 کلونو کې د ژباړې ته مخه کړې. د ژباړې مسله د دې داسې ده چې هغه موضوع شروع شوې ده، د سولې موضوع، د عدم تشدد موضوع او د شخړو د حل لارې. زیاتره کتابونه دي چې ژباړلي دي د انګلیسي نه دي او
په دغه موضوعاتو باندې راڅرخي دا چې د افغانستان او ادبیاتو ته څه رقم راغلی ده هغه وروسته خبره ده. خو دې لکه د داسې مشهورو شخصیتونو او لیکوالانو لکه د مهاتما ګاندي، یوهان ګلتونګ، دیتریخ فیشر، اوری اونیری یو اسرائیلی و چې د سولې په هکله خبرې کړې و، ایره چرنوس او باچا خان آثار لیکلي آثار او یا د دغه شخصیتونو په هکله آثار ژباړلي دي چې دغه مجموعي د دې آثارو نه ګټه او یا کومو مؤسساتو د دې سره ګډ کار کړی دی چې افغاني کې یوه مؤسسه وه، خصوصا په دې آخرو تر هغې نه وروسته چې د ما سره معرفي شوي، د موږ سره معرفي شوي، زیاتره ژباړې یې د افغانستان او د موږ دپاره وې. د دو ترڅنګ یې دا دومره تکړه او کاري ښځه وه چې نورو مؤسساتو ته ما یې دلته نومونه لیکلي دي چې هغه هم همدغه د شخړو د حل، د عدم تشدد او د سولې او منځګړیتوب په مسایلو د نورو آلماني او بین المللي مؤسساتو ته ډیر بېلابېل کتابونه ژباړلي دي او چې اکثریت یې نشر شوي هم دي. لکه چې ځینې دوستان به خبر وي، زه د 10 کلونو راهیسې د باچا خان په لټه کې یم، په آثارو کې یم او ما ته ډیره جالبه وه چې زه د باچا خان د فکر او کارونو سره د مهاتما ګاندي د لارې د مهاتما ګاندي د چک په پراګ کې ژباړل شوي کتاب له لارې معرفي شوم. ما دپاره ډیر د تعجب وړ و او دا مې د یوې خانه غوښتل چې د باچا خان او عدم تشدد او خدایي خدمتګاري خپلو پښتنو افغانانو ته په واقعي توګه معرفي کم چې دی بیخي بل انسان و او یا دی چې موږ یې پیژنو، او هم غوښتل چې د افغانانو د پښتنو داسې یو شخصیت چې 100 کاله مخکې دومره لوړ افکار درلودل آلمانانو ته، آلماني ژبو خلکو ته معرفي کم. او زه د دو په لټه کې ومه چې ډیرو افغانانو څخه مې دا غوښتنه وکړه چې تاسو لطفا د باچا خان کتاب ترجمه کوي. همدغسې څو آلمانان پیدا شول خو هیچا ورته ملا ونه تړله. بیا د همدغه د سوله غوښتونکو غورځنګونو په مجلسو کې هم ما دغه خبره به کوله چې بیا یو چا دغه خبره انګرید ته رسولې وه چې ته ولاړه شه هامبورګ ته، ته خو په دغو مسایلو کې ترجمه کوي او دغسې یو څوک دی. نو همغه و چې په فکر کوم 2011 کال کې و. حال دا چې زه په دغه وخت کې زیاتره وخت ما په افغانستان کې کار کوه، خو د افغانستان نه برتلم هامبورګ ته او د سیمینار به مې جوړوه. دا هم راغله او د کتاب موږ ورسره شریک او کتاب مې ورکړ. بیا د همیشه د نورو کتابونو PDF هم غوښتل یا ورد فایل یې چې موږ به ورته تهیه کول په ډیرو مشکلاتو. نو څو ورځې بعد چې ګورم زه افغانستان ته وم چې دغه دی د ترجمه یې راولېږله، زه ډیر حیران شوم. خو بیا مو بل کال د پاره مو سره ولیدل. زه فکر کوم په 2م کال بیا وقار علی شاه هم راغلی و. فکر کوم دوی دیدن اول هلته وشو که بل چیرته وشو، خو ما په یاد دی چې ډاکټر صاحب سید وقار علی شاه دام و یو 2 نور نفر و موږ د کتاب ډیزاین او پوښتۍ ما په افغانستان کې د کارونه کړي وو او هغه مو راوړل. دی خپله غوښتل یعنی د نورو کتابونو په هکله هم هغه وو او ما ته د نورو لیکوالانو هم
تجربه ما درلوده چې د لیکوال ته یا ژباړونکي ته د کتاب لکه خپل اولاد غوندې داسې دی، دا پوښتې او د هر شی هماغسې غواړي لکه د خپله مؤلف یې چې غواړي او د خپله یا هغه غواړي. همدا ژباړونکي دی هم په دغه مسله کې هم تر اخره پورې ډیره جدي وه. همیشه به ما ځینې ډیزاینونه ورته ورکول، خو دا ډیزاین او سره وغږیدو او دا کتاب بیا بیرته یوړ افغانستان کې. جالبه دا ده چې موږ متاسفانه آلمان کې دلته منابع نه درلودل او دا مو چاپ کی او بیرته مو راوړ او دا کتاب بیا ډیرو هغه ته ډیر مثبت انعکاس یې وکړ. موږ یوه درې ورځنۍ په بون کې یوه غونډه ونیوله چې د هغې هم یو علمي کتاب نشر شو او همداسې په ډیرو علمي او غیر علمي مجلو کې، ځکه چې دا اولین کتاب و په آلماني ژبه د باچا خان په هکله ډیر ښه مثبت انعکاس یې وکړ او د مثبت انعکاس ترڅنګ ځکه چې دا د دې اول کار و او د ځینو اصطلاحاتو سره نه وه بلد او بل په هغه انګلیسي متن کې هم څه مشکلات و. یو دوه عالمانو یو منفي نظر ورکړی و، دا په دې باندې اوله ښه ونه لګېده او بیا یې ولیدل. نو بیا مو دا کتاب بیا دې خپله او ما نور هم ورباندې کار وکړ، بیا هم دوهم چاپ کی دا کتاب او په دوهم چاپ کې بیا وروسته ووایم په هغې کې ما د ژوند کرونولوژي ور واچوله، عکسونه مو ور واچول او د اوپسالا او د بون پوهنتون یو پروفیسر هم پکې مقدمه ولیکله. نو دا بیا چاپ شو او ما د آلمان رئیس جمهور ته هم ورکړی. یعنی دغه کتاب دې ته هم دومره مثبت او تشویق شوله او موږ ټول تشویق شولو چې نور کتابونه مو پیل کړل. په لومړۍ درجه د بادشاه خان چې په دو مسایلو به بیا وروسته وغږیږو. زه څو کاله مخکې هامبورګ ته چې تلم د دې کور ته ولاړم. د دې کور ته تاسو دغه عکس ګورئ، فکر کوم دا هماغه د بادشاه خان د کتاب چې چاپ شوی و. ما دې ته د رحمان بابا دیوان ورکی او د ملي هنداره په انګلیسي، یعنی دا یو نمونه عکس دی. بیا داسې شیان ډېر په خپل فیسبوک کې هم خپرول. دا ښیي چې موږ دغه یو کارم تکمیل کړی او دغه دوه نور کارونه په اصطلاح تر کار لاندې دي او همیشه ما به دې ته ډېر کتابونه د افغانستان نه راوړل. په آخرو وختو کې به همیشه د پوستې د لارې هلته به خلکو ته وی چې ما ته د هر کتاب چې د افغانستان یا آلماني د په انګلیسي ژبه وی پښتو ادبیات ما ته یې رلیږه. نو بیا به ما د دې سره به غږېدم، یو وار به مې عکس ورښکاره کا، بیا یا به مې خپله شخصي دې ته ورکول په هامبورګ کې یا به دې کور ته ورتلم په والسبورګ کې او دې به بیا په خپله خوښه انتخابول. یعنی همیشه ما دې باندې کوم داسې مجبوریت یا هغه ورته ووایم چې دغه کتاب وکړه او یا دغه مه کوه. متاسفانه یا خوشبختانه ځینو دوستانو د خوشحال خټک د آثارو په هکله ډېر تاکید وکړ، هغه کار هم وشو، خو ما هیڅ وخت دغه دومره فشار مې نه راوستله. او دې په خپله خوښه به هر هغه کوه تصمیم کوه. او دلته دغه لاندې چې تاسو ګورئ د یو د آخرو عکسونو څخه دی چې ما د خوشحال خان خټک یو کال مخکې هغه څلوریزې یا رباعیات کتاب ورکی او دا یو اندازه خوښم شو او دې نه غوښتل چې وایي دا د جګړې یا کریکس دیختر دی، وایي زه د سولې هغه غواړم، موضوعات غواړم، زه نه غواړم د جنگ کتابونه خپاره کړم. دغه کارونو په جریان کې پر اوسه کال موږ دوی ډېرې ښې غونډې جوړې کړلې چې دا ډېره خوشحاله وه. که څه هم دې جمله تر 80 زیات کتابونه یې ژباړلي دي او
یو څه یې لیکلي دي، خو متاسفانه هیڅ یوې مؤسسې داسې د دې د ژوند د دومره لاسته راوړنو قدر یې نه و کړی، ځکه چې دوی ته زښته زیاته خوشحاله وم. ماته یې زوی 2 هفتې مخکې چې زه برلین ښخولو ته تللی وم یاد یې کا. یو بل نفر هم ماته څو نفر وویل چې دا تاسو پر 20 کالم چې هلته راغوښتي وه، وایي هم په عمومي توګه د دې قدر چې شوی دی او هم په شخصي توګه فوق العاده زیاته خوشحاله وه، او یو ښایسته فکر کوم پروګرام ورته جوړ کړی و. دا همیشه یادوله، ډیره یادوله. وینې هلته انځور صاحب هم دی، هلته د کلتوري ودې د ټولنې یو خوشحال انځور چې دغه تندیس ورته وایي د خپلواکۍ په نښان یې ورکړ او نور. دغلته جالب ده، لاندې عکس که تاسو ورته متوجه شئ، دلته موږ همغه د خوشحال خټک یو دیوان دی که شعرونو مجموعه ده. دا داسې ډیره ستړی هم ښکاریږي او زړه هم وه، خو تاسو باور وکړئ با وجود د دو هم یعنی د 2 کتابونه د خوشحال خټک د موږ تاسو د غوښتنو په اساس او آخر دا پوی هم شوه چې ویل وستل او یې هم هغه تل وژباړل د نورو کتابونو ترڅنګ. زه یو واره چې کور ته ولاړم، په یو کونج کې یو کوټه هغه وې داسې رختونه او تختې وې، رختونه او دغه خلطې وې. ما وی دا څه شی دی؟ دا وایي زه تیکه اخلم او دا تیکه وایي کله کله چې د کمپیوټر نه او د کار نه نورو شیانو نه ستړی شم، بیا وایي خیاطي کوم، دا ګنډم او دا بیا وایي خلکو ته ورکوم چې د پلاستیک او نه جلوګیري وشي، او دا په وړیا توګه ورکولې. زه دلته تاسو ته ښودلی شم، یعنې دا ما څو کاله مخکې د دې نه راوړي دي دا دې کول، او هیڅ کومه مالي ګټه یې نه وه. بل شی چې دلته یې ما سره نمونه او دلته داسې نمونه شته ده، داسې کلالي هم کوله. کور یې د دغه شیانو نه نیم کتابونه و نیم د کلالي شیانو و. یو وخت دا د خپل لاس نښه دي، او پر 20 کال چې یو 2-3 ما ته راوړي وو دا شیان، یو واره ما ته راکړي وو. بیا دې چې ولیده ما یو واره ورته وویل هغه د مات شو د ما نه. ما همیشه هر بیګه زه په دو کې مستې خورم. نو دې بیچاره بیا پوستې ته تللې وه، د 6 دانې د خپل لاس لوښي راولېږل. هغه متاسفانه یو 2 په لاره کې مات شول. زه فکر کوم دا د دې هغه دا ځکه مې وویل چې یو نفر چې خدمت کوي او کار کوي، هغه په بېلابېلو برخو کې کار کوي، هر چیرته چې یو امکان وي. او د ما په نظر ما دې ته داسې خدایي خدمتګاري نوم ورکړه، نه تنها د کتابونو په خاطر بلکې په د نورو شیانو کې، په د شخصي روابطو کې، یعنی دومره آرویدونکې ښځه وه، انسان وه، او همیشه په هر هغه کې په د ژوند کې په ورځ کې که یو رقم یې غوښتل چې یو معصریت ولري، یو چاته یې ګټه ورسي. یو بل شی چې ډېری کار دی ځکه کولی شوی چې دی فوق العاده زیات ډسپلین درلود. ما ته خپله قصې کړي، او دلته چې موږ په کور کې یو وارې خو 1 هفته وه، بل وارې 4-5 ورځې وه. نو دی به په مغه معین وخت کې به ویښېدله او معین خوراک یې وه. دی هر شی نه خوړل. بیا تر غرمې پورې به 3 ساعته کار کوو، بیا به
12 بجو به هغه وه یو پاوزه به وه یو اندک شی به ځان ته پخول یو څو وارې ما هم همداسې ورسره هغه کړی و هلته بیا دا هره ورځ لامبو ته تله سپورت به کوه بیا د هغې نه وروسته به استراحت کوه استراحت نه وروسته به بیا به کار کوه څو ساعته 3 ساعته تر 6 بجو شاوخوا کې په 6 بجو د کور د مخې یو داسې اوبه وې بیا به تر اخرو ورځو پورې به 1 ساعت به هلته ګرځېدله او کله کله به د ځان سره سندرې وې همداسې په دې ګرځېدا کې نو دا تقریبا بلا استثنا د دې هره ورځ یې همدغسې با ډیسپلین او به همغه خپل معیارونو ته وفاداره ښځه وه د خپل شخصي ژوند کې هم متاسفانه سخت کال 2 وارې موږ داسې پلان وه چې یا په سپتمبر کې یا په جولای کې د موږ کره راشي او ځکه چې دې سفر او نور ځایونه ډېر خوښېدل پخوا به ډېره ګرځېدله په دا یو 2 کاله سفر یې نشوی کولی او پر اوسه کال د موږ کره داسې خوشحاله وه وایي دا اورلاب دی د ما دپاره بل هر کال بالدې نه تاسو کره زه رخصتي تفریح دپاره رڅم نو هغه متاسفانه موږ یا د دې نه داسې په جولای کې ډېره مریضه شوه ونه شو بیا په اګوست کې موږ سیمینار ته ولاړو نو بیا په سپتمبر کې له بده مرغه هغه شوله وفات شوله په برلین کې د زوی کره یې پاس یې زوی دی د دې نه یو زوی پاتې دی او دوی یو لمسی یو لمسی دا ټول هلته وو یو ډېر وړ پروګرام یې جوړ کړی و او بیا د دې پروګرام نه وروسته موږ ولاړو یو رستوران ته ډوډۍ خوړلو ته بیا فامیل سره وغږېدو ځینو هغه کې ډېر ښه فامیل یې وه دوی وی چې دوی یو شناخته دی بن ته به راشي بیا سره وګورو او بیا نو د هغې نه وروسته دا خاورو ته وسپارل شوه په برلین کې او د نم غوښتل چې داسې لوحه یا څه شی پې ولیکي ماته یو ملګري وی چې لمسی ووی چې داسې په آزاد ځای کې د یوې لویې ونې د لاندې ښخه ده زه فکر کوم چې هلته د خپله همدغه شی غوښتل چې څوک یې قبر ته رانشي او تکلیف هم ونه باسي البته دا د دې فکر و زه دلته د یو څو کتابونو یاداوري کوم چې تر اوسه پورې لا چاپ شوي نه دي نشر شوي نه دي او انشاءالله ما دې سره هم دا وعده کړې ده چې دغه په هر یو کتاب کې څه ستونزې شته دي د هغې د حل نه وروسته به دغه کتابونه چې تر اوسه نه دي خپاره شوي ځینې تکمیل نه دي ځینې حقوقي کاپي رایټ مشکلات لري نو دغه چې تاسو ته معلوم دي د دونه په غیر هم یو څه نور کتابونه تر کار لاندې دي زه فکر کوم چې د ما هغه سپارښتنه دا ده یا خواهش دا دی چې نه تنها د یادونې بلکې موږ په عملي توګه هم یو څه کولی شو یو خو د ما یو وړاندیز دا دی چې موږ او تاسې او نور افغانان او آلمانان د دې کتابونه واخلي وی پلوري ترلاسه یې کو دا ټول کتابونه شته دي یعنې په دې کې واقعا ډېر ګټور کتابونه او موضوعات یې خپلو دوستانو ته یې وښیي خپلو اولادونو ته یې ورکړئ تحفه یې کوي دغه کتابونه بل وړاندیز د ما دا دی چې د دې د ځینو کتابونو په هکله او یا د ځینو برخو په هکله یو داسې مفصلتر راپور او جوړ کړی شو او غونډې جوړ کړی شو او بل د یو لوی کار ته پیل یې کړی دی که زموږ ځینې
دلته جرمني میشت افغانان دغه کار ته دوام ورکړي دا به ډیر ښه وي. زه د خبرو پای ته راځم. دلته د دې یو کتاب دی چې د خپل ځان په هکله یې لیکلی دی، سین انفینګ. د هغو په آخره کې دی دلته یوه خبر کړې ده چې فکر کوم دا د دې د ژوند شعار او معیار هم و. یعنی تاسو وګورئ دی دغسې لویو کارونو ته پیل یې کوه تر آخر، حتی تر آخر د ډېر مریضۍ نه د ما د دې تماس و او فکر کوم دغه د دې د ژوند یو مهم شعار و که موږ یو هڅه وکړو یو شاید یو څه وکړی شو، یو څه به وشي. خو که موږ هیڅ هڅه ونه کړو هیڅ شی یعنی خامخا شی نه کیږي. زه فکر کوم د ما او د دې د نږدېوالی هم یو علت یې دا دی چې زه هم زیاتره همدغسې په دې نظر یم چې موږ چې یو څه کولی شو وایي بنده تر خپله وسه پړ دی، همغه باید وکړو. او دا د ما خدای بخښلي پلار شعار و چې لږ خبرې ډېر کار. یعنی زه نن بیا هم دغه ویایم چې دلته د دې تقریبا ټول نشر شوي کتابونه په امازون کې شته دي، ځینې د موږ نه سره دلته دي. نو واخلئ خلکو ته یې ورکئ، نشر یې کوئ، خپاره یې کوئ. نو بس مننه.